وصل السلامة إن شاء الله العزيز من زمان تقرير موجودة عظمت الصحابة بباركي محترمين. صحابي شاتواي يعني ده صحابي تعرفت شدي صحابي هر هغه څوک چې نبی عليه الصلاة والسلام یې لیدلی وي ایمان یې پرې راوړی وي او د ایمان په حالت کې ورته مرګ راغلی وي دې ته صحابي رضی الله تعالی عنه وایي. محترمو صحابه هغه څوک ول چې د نبی عليه الصلاة والسلام څخه براه راست دین حاصل کړی وو. صحابه د دین بنیاد وو، صحابه د دین خورونکي وو، د صحابه د دې امت افضل ترین جماعت ولو، د صحابه زړونه پاک وو، علم یې ډېر وو، د امت محمدیه انتهایی زیات غمخواره ول. د صحابو استازی نبی علیه الصلاة والسلام دا هغه مبارک جماعت دی چې رب لا یزال جل جلاله د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت لپاره خوښ کړو. د صحابو نصاب کتاب الله، درسګاه بیت الله، طریقې سنت نبی الله و قدرمنو ملګرو همدغه وجه ده چې الله تعالی کله ورته په قرآن کریم کې د اولئک هم المفلحون خطاب کوي، کله ورته اولئک هم الراشدون فرمایي، کله ورته اولئک هم المؤمنون حقا فرمایي، کله ورته اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى فرمایي، او کله ورته اولئک هم الفائزون فرمایي. محترمو صحابه د هغه څوک چې د وعدې پوره کوونکي او د قول رښتیا کوونکي ول. صحابه په خپلې وعدې باندې مضبوط ولاړ ول. همدغه وجه ده چې الله تعالی ورته په قرآن کریم کې فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. یعنی لومړني مخکښان چې له مهاجرونو او انصارو څخه وو په ښو کارونو کې د دوی پیروي کوله رب لا یزال جل جلاله له دوی څخه راضي دي او دوی له الله تعالی څخه راضي دي. بل ځای کې فرمایي لكن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم. یعنی الله تعالی ستاسو دپاره ایمان محبوب وګرځولو، یعنی ایمان ستاسو په زړونو کې ښایسته کړو. محترمو صحابو ته الله جل جلاله د رضی الله عنهم ورضوا عنه زیری ورکړی دی. دا له دغې وجې څخه چې حضرت بلال په ګرمو شګو سملول شو، حضرت خبیب په انګار سملول شو، حضرت حذیفه السهمي رضی الله تعالی عنه په اوبو کې ډوب کړل شو، حضرت ابوذر غفاري ووهل شو. لیکن دا خبره محاله ده چې د صحابو په استقامت کې به څه فرق راغلی وي، خو لیکن د دوی په ایمان کې څه تبدیلي نه ده راغلې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای لا تصبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم. یعنی تاسو زما د صحابو سپکاوی مه کوئ، قسم په هغه رب لا یزال زما روح د هغه په ولکه کې دی که تاسو د احد د غره په اندازې سره سره زر صدقه کوئ بیا هم د هغوی یوې وړې اندازې سره نشي برابرېدلی. د وخت د کمښت له امله زه خپل خبرو ته د پای ټکی ږدم. وما علینا الا البلاغ المبین.